مختلف نوع تیکې لرو د افغاني کالیو مربوط لکه کناویز، وریښمین، لیلومیټن او د هغې مربوط بعضې ټکري لکه چکن، لونګۍ او بنارسي شالونه او نور ساده بخملونه اکثره مالونه د پاکستان او د هند نه راوړو. په هر لیول کې موږ تیکې لرو، ارزانه قیمته هر رقم شی شته دي، د 100 نه نیولې تر 1.5 پورې مختلف نوع تیکې شته دي دلته. دغه تیکه ګل بخمل نومیږي، ډېره سابقه تیکه ده. په دې باندې افغاني کالي جوړیږي. عموما په ساده تیکو کې قیمتي تیکه ده او تقریبا د 40 کالونه به مخکې رواج وای د تیکې. فی الحال نوې نه جوړیږي، خو همغه سابقه چې په کوم ځای کې پاتې ده یا لکه پاکستان یا په دوبۍ په دغه ځای کې نو دا رغلې ده. د مختلف رنګونه لري، په هر رنګ کې ډېر چې مروج دی هغه دی شین رنګ دی. شین رنګ دی ډېر افغاني کالي په شنه رنګ کې ډېر جوړیږي. او دا چې د پنسي مالونه دي په هندي تیکې دي، بعضې ځای کې د لاس کارم شوی دی او خامک او زرتار په دغه باندې جوړ دي. عموما د پنجابي او د بالاتنو د چپنو دغه دپاره ډېر استفاده کیږي. استر هم نه غواړي، بدون استر تیکه ده. دا نقل د هغه ګل بخمل دی، دا په 2 برو کې راځي، هغه چې دا په 1 بر کې ده. نو نور فرق یې دا دی د هغې نه نسبتا لږ ارزانه ده او څه اقتصادي ده. او نور دا پاکستاني مالونه دي، په ټول گاج دی، په گاج باندې کار شوی دی. دا اکثره د افغاني دپاره هم راځي، په ګرد کمیسونه هم جوړیږي او په څنګ کې پنجابي او بالاتنې چپنې دغه شیان دپاره راځي. بیا دا په د دغه په څنګ کې دا د ټکریو دپاره سمپل هلته جوړ شوی دی، خو دلته بیا کولی شي خلک د هغه نه ځان ته استفاده وکړي، هم هر شی کیږي. دا هم پاکستانی تیکه ده، نوی جنس دی. عموما د پنجابي د ګردو کمیسو لپاره د افغاني دپاره راځي، په زرتار باندې کار دی، نګین هم لري او تیکه یې خپله کرینکل ده. نو دا هم نوی شیپ دی. دا تیکه چې ده هم په تیکه یې استر نه غواړي، په زرتار باندې هم کار پې شوی دی او ډک کار دی. دا هم عموما د پنجابي د بالاتنو د چپنو دغه شیان دپاره استفاده کیږي. پاکستانی تیکه ده. نور دا اخواته دا ساده تیکې دي. دا هندۍ تیکه ده او موډ یې ډېر تاجکي موډ دی، په دې باندې خامک کار شوی دی. دا اکثریت د تاجکي کالیو دپاره استفاده کیږي، افغاني هم پې جوړیږي. مختلف ډولونه لري، ډېر ښه کیفیت دی. تیکه ساده تیکه هم ښه کیفیت لري. دا چې دی دا کناویز تیکه ده، کناویز ورته وایي. دا هندی کناویز دی، تقریبا 25 تر 40 پورې رنګونه راځي په دې کې. نو نوی جوړ شوی ښه شی دی. دا عموما د افغاني کالیو دپاره استفاده کیږي، په دې باندې چرمه هم کار کیږي، پیته، یخن دغه شیان کې کار کیږي او ډېر مروج دی. اوس ډېر تیکه کیفیت تیکې ډېر ښه شی دی. دا بیا مختلف ډولونه لري، په دې کې پاکستاني راځي او په دې کې نخي کناویز راځي او اصل ابریشم چې ورته وایي وریښمین تیکه دغه هم د دې جملې نه ده. دا سابقه د افغاني کالیو تیکه ده او وریښمین نومیږي. نوی هم جوړیږي، هم پاکستانی راځي او هم د هند نه راځي. کیفیت کې تر دې ټولو نه پورته دی او قیمت یې هم لوړ دی. دا هم د افغاني ټکرۍ د جملې نه دي. ځینې خلک دلته لونګۍ ورته وایي، زنانه یا په حساب د ښځو دپاره دي، او ځینې هم ټکیالی ورته وایي. دا خپله هندي دي او څو رقمه دي. په دې کې اصل ابریشم هم شته دي او دغه ساده سابقه شی دي. اصل ابریشم بیا هم زه د کامرې مخ ته راوړم. دا اصل ابریشم یې دغه د ډلې نه دي. دا هم لونګۍ ده، خو دا ډېر سابق به نشته وي، اوس کم کم جوړیږي. کیفیت یې تر هغې نه ډېر پورته دی، سم شی دی. ده عموما د افغاني سره په سر کیږي. او دا بیا بخملي ټکري دي، څه دروند کار کې شوی دی، کیفیت یې لوړ دی او اوس دپاره رواج شوي دي، سابق وخت کې نشته و. زیاتره یې د دغه
تیکو سره استفاده کیږي، هغه هم هندۍ تیکه ده، نو دا د ټکریو دپاره د هغه سره راځي او مختلف رنګونه مختلف شیپونه لري. دا نور نو هندي ټکري دي، په دې کې خامک کار شوی دی او په دا رقم ته هندي ډیزاینونه. دا بیا ستاره لري په خپل ځان کې، هم خامک کار دی هم ستاره ده، ټول هندي ټکري دي. عموما ګجراتي ډیزاینونه دي، دا هم د هغې د جملې نه دی. دا مثلا په دې کې دا ژۍ کار شوي دي، مختلف ډولونه لري، هم آینه کې کار شوی ده، هم ساده ډیزاینو کې رڅي خامک، او یا لکه دا په دې کې زرتار هم کار شوي دي او په څنګ کې خامک هم ورسره کار دي. دا ټول هندي ټکري ډولونه دي، نوي ډیزاینونه دي، اوس ډېر مروج دي دلته. لکه په دې شکل باندې د بیا ژۍ کې هم څه کار شوی دی. دا بیا ځینې ساده ډولونه لري دغه رقم ته.